افسټ څونه باید ولرو 18.15 باید ولرو 18.15 یو خواته افسټ او 18 بل خواته دام خارجي دیوال دی 18.15 دوه طرف ته افسټ نیول کیږي دینه په دې ترتیب او نور داخلي دیوال دی زموږ بیا به افسټ موږ ورته ولرو 12.15 نیم یو خواته او هم 12 نیم بل خواته دې کې څه مشکل شته اوس راځو دې کونجونو ته چې دا سره وصل شي د فلټ کمانډ نه کار اخلو اف انټر کوو ورته او بیا ورته چې ام انټر یعنی ملټیپل نور بیا هر نقطې ته ضرورت نشته چې د کیبورډ ته انټر وهي اف انټر بیا ام انټر کونجونه چې کله سره وصل شي اوس لیار ورته تطبیقو ګوره اوس د دې ګټه څه شی خط زمونږ د څه شی وال کارم په څه شی وکړو په سنټر لاین کله چې د دې سنټر لاین چې دوه خط افسټ راخلو دیوال نه رسمیږي رسم شو کنه دیوال رسم دی سنټر لاین او کچې ته موږ سنټر لاین نه کار بیا نو دوه سنټر لاین راتله موږ ته درې راتله نو ته مجبور شې دوه خطه چینج کړي اوس موږ ته یو خط آسان دي تبدیلولی موږ په دغه خط کلیک کوو او بیا راځو ورته لیر د څه شي راخلو اوس سنټر لاین اخلو اتومات په سنټر لاین بدل شو خو دلته اوس ګوره د سنټر لاین شکل نه ورکوي موږ ته کیدای شي سکیل متفاوت وي نو دلته موږ راځو پراپرټیز ټول بار په پراپرټیز ټول بار کې موږ څه لرو سکیل نه لرو د خطونو لپاره مشخصات لرو پراپرټیز په دغه پراپرټیز کې د خط لپاره موږ مشخصات لرو دلته د خطونو لپاره موږ مشخصات لرو په دې ځای کې دلته راځو ادر په دې ادر کې به دلته کیدای شي دغه باکس هایټ وي ته به ورته وایي چې شو ډیټایل بیا به په دې ځای کې ګلوبل سکیل فاکټور کې به قیمت ورکوي مثلا یو قیمت لرو یو نه ورکو مثلا 50 ورکو اوکې راخلو ګوره سپیسنګ د دې هر څه کې برابرېږي صحیح شو سنټر لاین باندې بدل شو اوس غواړو چې دغه سنټر لاین د نورو ته انتقال کو د میچ پراپرټیز څه کار اخلو آپشن نه دلته مونږ شارټکټ ورته لرو ام ای انټر فقط په دې سنټر لاین کلیک کوو او د سنټر لاین مشخصات راخلو د نورو ته ورکوو دغه کونج پاتې دی دا هم باید څه شي فلټ شي نور څه خو مشکل نشته دی اوس راځو کالم یا پایه ځای په ځای کوو دغه دیوال زموږ آباد څو په څو کې دی 15 په 15 کې دی دلته ته کولی شي چې راشي لیر باید د څه شي سلیکشن ولري د کالم باید سلیکشن ولري نو ته به ریکټنګل آر ای سی به راخلې او ابعاد ورته ورکوي چې 15 په 15 کې مستطیل لاس راغی د دې په دې منځ کې راځي هچ کمانډ ته په هچ کمانډ کې ورته چې راخلې سالډ به راخلې بیا هم آرټ پیک پوینټ د دې په منځ کې به آرټ شي خو لیر د چې لري د کالم لري نو ځکه کلر یې فرق کوي په دې شکل راځي او که چیرې ته وایي چې نه به بلاک راشي تور راشي هم ستاسو خو هېڅ مشکل نشته خو بل ریکټنګل موږ باید ولرو چې ابعاد یې 15 په 15 کې وي ځکه ابعاد 15 کې هم لرو نو دلته ابعاد ورته ورکوو 15 په 15 کې دا یو او بل ابعاد موږ لرو 15 په 15 کې لرو یعنی مستطیلي شکل بیا به د هاش ټول بار ته کمانډ ته به راشي او بیا ورته وایي چې انهیډ پراپرټیز دغه نه مټریل به راواخلې د دغې په منځ کې راواچي او انټر او بیا هم اوکې اوس کوم ځای کې چې پایه 15 سانتي وي دغه نه کاپي راواخله کاپي راواخله مثلا د دغې کونج نه کاپي راخلو په دې ځای کې کلیک کوو بیا په دې ساحه کې صحیح نه راځي دې کونج ته صحیح دی دې کونج ته هم نه راځي ها اوس کوو کاپي د دې بل کونج نه اخلو یا به د دې کونج نه راواخلی چې تر څو په دې ځای کې ځای په ځای شي په دې باندې پوه شي په دې کاپي نیولو چې
چې فکس په همدې کونج کې ځای په ځای شي ښه دغه ابعاد فرق کوي څومره دا 25 سانتي دی دا ځای دا به 15 کو پروا نه کوي پایه هم دلته باید وي دغه ابعاد فرق کوي دلته 15 په 25 کې لرو دغه نه به کاپي راواخلو او بله پایه باید په دې ځای کې ځای په ځای شي دلته به دا ټریم راواخلو ځکه چې دغه ورسره هم راځي ځکه چې کاپي مونږ یو ځای اخیسته بله پایه مونږ 25 سانتي کې لرو د دې هر کونج اوس کاپي فرق کوي نظر هر کونج لپاره به تمه هغه راخلي کاپي او دلته پایه بیا هم 25 په 15 کې پکار دی صحیح دی که چیرې دغه فایل ته راشو دلته نه راځي دې ته روټیشن پکار دی آر او انټر سلیکټ آل به راواخلې بیا به زاویه 90 درجې وي بیا به دا شی کې موو به کې ورته په دې شکل پایه په دې کې بیا هم 15 په 15 کې لرو په دې کې 15 په 15 کې دغه دیوال هم 15 سانتي هم کول شي چې واخلې ټول آباد باید څومره وي 15 سانتي یا تر دې پورې هم ته کولای شي آباد څومره ونیسي 15 راواخلې هیڅ مشکل نشته دی په دې ساحه کې او مکمل دې پورې مکمل 25 دلته آباد ورته 100 بدلو 15 سانتي کې بدلو یا په دې کې ورته تر 15 پورې امتداد ورکړو چې ټول څومره راشي 15 راشي دا ایکسټند کې ورته او نور باقي ساحه به ورته کټ کې تینا دلته براشه بریک اټ پوینټ په دغه نقطو کې دا باید سره چی شي کټ شي په دې ساحه کې او همدارنګه دلته بیا لیک متفاوت راځي د سنټر لاین متفاوت خو دا ته کول شي ټول څور راواخلې 15 سانتي راواخلې 15 یعنی دغه دیوال به څور راواخلو 15 افسر راخلو 12.5 او 12.5 ام ایمج پراپرټیز د دې دیوال مشخصات باید ته ولري په دې کې تر آخر ساحه پورې او همدارنګه کولای شو چې دغه دیوال پایه ورته موو کو ورته په دې کې هم کاپي راخلو د دغه دیوال 15 سانتي لرو او دلته پایه باید زموږ څو سانتي وي 15 په 25 کې او په دې ساحه کې هم او په دې برخه کې هم عین ابعاد لرو که دلته 25 په 15 دلته هم عین ابعاد دی او دلته پایه څو کې لرو 15 په 15 کې دا پای څونه سات شو په دې کې دې ته هم روټیشن ورکو زاویه باید 90 درجې وي او موو دغه نقطې ته او عین پایه به په دې کې هم وي دلته 15 په 15 کې راځي
خو نه دی پاتې نور خلاص شو دا به تېنه کټ دا اضافه برخې تېنه کټ کړي اوس راځو د دې برنډې ساحې ته اف انټر کوو یا لینډ راخلو ځکه د برنډې لپاره موږ لیر بدل کړی په دې ځای کې صحیح دی فلټ به راواخلې ورته او دا دوه خطه به سره څه شي وصل به شي او د دې لیر باید د ورنډې باید وي خپله لیر د څه راځي ورنډې راځي